ډېر ترې وشو قاري. الله رب العالمین دې په تاسو خپل رحم وکړي چې دا جوار ورېبئ. شی نه ډېر تار ودی. ته یقین وکړه قاري صاحب تر اوسه خو دې ما ته یو څه کلی او دا جو. سلامونه دوستانو، دا په افغانستان کې زما اولنی ولاګ دی. زما په ژوند کې دا یو خواب هم و چې زه په خپل وطن کې ولاګ شروع کړم. الله پاک ماته دا موقع هم راکړه چې ما په افغانستان کې ولاګ شروع کړم. نو په دې جرنۍ کې په دې سفر کې به تاسو هم زما سره پوره ملګري او ما ته به ښه پوره سپورټ راکوئ. نو انشاءالله ولاګ مو شروع کوو. نن مې اولنی ویډیو زما دا په خپل کلي کې تاسو نارنجانو یو ښایسته باغ ښایم. نو په دې ولاګ کې زما سره قاري صاحب هم روان دی. قاري صاحب زمونږ د ویورز ته څه وایي؟ ویورز ته به زه دا ووایم چې ثناء الله ویډیوګانې خو د مخکې نه م کولې، اوس یې ولاګینګ شروع کړو. ثناء الله فل سپورټ کوي. د دې چینل یوټیوب چینل ثناء الله په افغان په نوم باندې دی. او بالکل ثناء الله. او د دې فیسبوک کوم پیج چې هغه هم ورسره فالو کوي او تر پایه پورې زموږ سره په دې ولاګینګ کې اوسئ. قاري صاحب که زمونږ د ویورز ته دا ووایي چې زما مدني حالت څنګه دی؟ ستاسو د آمدن په باره کې نور مخکې ووایم، فلحال ډېر کمزوری دی ځکه چې دلته په افغانستان کې انټرنیټ ډېر انتهایي ګران دی. انټرنیټ ایم بي کول دا ډېره په مشکله باندې کېږي چې د سړي ښه انکم نه وي نو د هغې نه بغیر نه کېږي. نو د نارنجانو باغ ښایو د ویورز نه؟ یاره ثناء الله زه خو یم ورته نه ښایم. ولې؟ شی نه ډېر تار ولي دي. ته یقین وکړه قاري صاحب تر اوسه خو دې ما ته یو څه کلی او دا جو یې پیړه کېده. ډېر زیات تروش دی که نو بیخي نه ټینګېږي. یقین ښایو د ویورز ته ښایو خاص دیو دپاره ښایم که بس راځئ را سره. راځئ چې ورشو. قاري صاحب پاکستان کې خو زما په خیال لیمبوانو دا نارنجانو خیال لري. یاره ثناء الله لکه څرنګه چې په پاکستان کې نیمبو مشهور و، دغه شان دلته په افغانستان کې د نیمبو په ځای باندې استعمال د نارنج ډېر سیوا دی. لکه څرنګه چې موږ هلته په شربت کې استعمالول یا سلاد وغیره کې موږ استعمالول، نو دغه شان دلته نارنج ډېر استعمال زیات دی. زیاتره خلک وایي چې افغانستان کې هېڅ هم نشته، دا قمقلان خلک دي. که د فروټس په باره کې موږ ووایو نو په افغانستان کې ډېر ښه حاصلات کېږي د فروټس. هغې کې زموږ سره په وافر مقدار کې انار دي. کورو سیزن دی اوس انتهایي ډېر ښایسته کور را رسېدلي دي. خیال وکړو په اوسني ټایم کې افغانستان کې د انګورو سیزن دی. انګور زیات ارزان دي که ګران دي؟ یاره انګور خو ډېر انتهایي دلته ارزان دي ځکه چې ما پرون د 100 افغانو راواغېستل 2 کیلو. 2 کیلو د 100 افغانو او تقریبا که د دروغجن خبره اته کلن ماشوم یې نه شو. خوږوالی څنګه؟ خوږه انتهایي ډېر ښکلې خواږه ډېر زبردسته. بیا د دې پسې چې کوم دي هغه د دې نه انتهایي ډېر قندهاري کابلي دلته کابلي کور ډېر زیات مشهور دي. حالانکې په پاکستان کې هم ډېر زیات مشهور و. ډېر ښه کور دي. کور یو طرف ته که نن زموږ ټاپک دی نارنجان. راځئ چې نارنجانو باغ ته وښیم. راځئ قاري صاحب نارنجان خو لرې دي که نه؟ نارنجان ته ته یو دغه کړه چې ویورز ته وښایو. نارنجان خو په دې کې خو بیخي لږ کم دي. کم دي که څه کال څه مسله ده څه وجه ده. نه دا به وړو کې دی قاري صاحب. ښه خو ډاکو مخکې دا غاړو ته چې کمي که نه دا د وړو راشه هغې نه دي کوم. زه ښه نارنجانو ته اوس ښاوي د افغانستان. قاري صاحب که دې نه یو را وشو که ماشاءالله ډېر ښایسته به ډیزاین وي. باران هم شوی دی ماشاءالله ښایسته. دا نارنج دی. اوس چونکې د دې موسم نه دی، دا په تقریبا په جنوري میاشت کې دا پخېږي. 2مه میاشت کې غالبا چې الله مې نه غلطوي نو ډېر زیات یو خو دا دلته په لوړ قیمت سره دلته خرڅېږي، بل ته د دې اغوستونکي ډېر زیات دي، مانګې سیوا دی. بالکل قاري صاحب نارنج څومره وشو که خو چوړکۍ رانه کړو که پرې شوي یاره. بس شروع وکړه په دې کمر باندې. کمر به ورته مات او زیات کلک دی که نه قاري صاحب؟ دا په دې ټایم کې ډېر زیات کلک دی چونکې دا پخ شوي نه دي نو دغې وجې نه. دې وجې نه خو دا د دې کمرو کار نه دی. دې پسې چې تبر مونږ نه یې راوړی که نه. نه انشاءالله به دې ورته ماتم. ګوره شی ډېر پوستین غوندې کېدی. څه شو؟ پوستین نه بیخي پوستین باید نه قاري صاحب؟ بلکل د هغې نه هم کلک دی. دا به اوهو قاري صاحب راشه وښیه ورته. ماشاءالله خوشبو دې چیک کړه؟ ډېره ښکلې خوشبو ده. ډېر ډېر تروش دی یاره قاري صاحب. زه ورته چیک کوم لږه
چې څنګه حالات دي اوبه پکې ډېره ده قاري صاحب ډېره زیاته ډېر کې مو وایي ډېر تریو شو دی قاري صاحب ډېر زیات تا ته خو ما مخکې وویل چې دا شی ډېر تریو دی دا چې پاخه شي که نه قاري صاحب دې سو بیا خلک دا خوري څنګه دا چې کله پاخه شي د دې دا پوستکی هر څه بیا ډېر ښکلی نرم شي د دې نه دا پوستکی بیا ډېر په اسانۍ سره وړي دا وروسته خوږېږي او دا اوس لږ کچري دا بیا ډېر انتهایي ډېر مزېدار وي اوس خو ډېر تروش دی دا خو د خوړو نه تو ته وښایه قاري صاحب لږ اوبه چیکې اوبه ښه لږ ورته چیک کوم قاري صاحب خوړونه یې قاري صاحب بالکل ډېر تروه دي ډېر نو انشاءالله امید لرم دوستانو اولنی ولاګ به زموږ ستاسو خامخا خوښ شوی د بل ولاګه پورې د لوی الله په امان